له تاسو نه مو پوښتنه وکړه دلته سره باندې دا څه دي؟ سلطانه د امیر سنان له کوټې نه پیدا کړ، ما تاسو ته راوړ. څوک پوهېږي په دې لیک کې څه لیکلي چې په صندوق کې یې پټ کړی و؟ ښه ده، صبر وګورم څه یې لیکلي دي. خوځېږي مېرمنې، په دې موضوع کې زما هېڅ کومه ګناه نه ده. فکر مې وکړو چې مړ د شوی. پرله پسې غلطیو او ناکامیو نه د بیخي ستړې شوې یم ښاغلی خالده. اوس وخت یې را رسېدلی چې دا مسله پای ته ورسوم. سنان یو درس ته او حسابي ته اړتیا لري زعفره. تر اوسه یې خپل ضد نه لاس نه دی اخیستی. اجازه راکړه لږ یې په اړه فکر وکړم. باید داسې یو کار یې په حق کې ورته وکړم چې خپله یې پام شي. څه یو تېروتنه یې وکړه، داسې یو کار چې د ژوند تر پایه یې هېر نه شي. دومره عاجزي ښه نه وي. باید په خپلې وړتیا وویاړئ. کله حق نه تېر نه شو. باور وکړئ زه تاسو ډېر زیات حیران کړم. تاسو مهرباني ده. څه شوي؟ ولې د اننګي بیا د منو په شان سره شوي دي؟ ولې نه وایې چې د اور څنګ ته ناسته وم؟ تېروتنه کوي، اصلا داسې به خبره نه ده. لکه چې بیا دې د سلطان صاحب سره شخړه کړې ده که څنګه؟ نه پوهېږم چې تا ته څه ووایم. دا چې څه وخت به ورسره پخلا شي په دې خو یوازې خدای پوهېږي. امبر اکا، یوه خبره په خلاص غوږ واوره. غواړم درته یو څه ووایم. مې وایه. وایم یې، خو باید هېڅوک په دې خبرې پوه نه شي. مې وایه، هیله کوم. زه هر ماښام سلطان ته ورځم. همداسې ده، خو پام کوه چې څوک خبر نه شي. دا یو راز و. خدای مې که دا خبره د سلطان غوږو ته ورسېده نو د ښوونکي ورځ به ډېره بده شي. ما ورخطا کېږه. ښه نو نور جزئیات هم راته ووایه. ښاغلی سرګي، تاسو خپل کارونه چېرته رسولي دي؟ زما سلطانه، له بده مرغه چې موږ له یوې ستونزې سره مخامخ شوي یو. د وسلې ځینې برخې او د وړتیا وړ ځینې نور مواد په پایتخت کې نه پیدا کېږي. تاسو په دې اړه څېړنه کړې ده؟ څېړنه مو کړې ده زما سلطانه. دوی په حق دې نه پیدا کېږي، خو د اوبو د لارې امکان شته چې ویې لږدوي. ښاغلی سرګي، کوم څه ده چې ویل هغه کولی شي چمتو کړي؟ که تېروتنه ونه کوم، کولی شم چې دا کار وکړم زما ښه سلطانه. ده،